بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش دا سورة تین بعد نازل شوه ده. مناسبت ده مخی سورت سره ده. مخی سورت کی الله یو نعمت ذکر کو اغداو چې د خپل کور حفاظت ما وکو بیت الله حفاظت وس نور نعمتونه ذکر کړي چې ګوره تاسو ته امن در کوم امن می در کړی دی طعام لگا دینه می تاسو بچ کړی سي په خېټه می ماړه کړی سي لیکن سره دینه تاسو زما دین نه کوي. غرض د صورت دعوه چې وته ویلې شي هغه به زجر وي او محبت د دنیا سره. انسان ټول زندگی دی هغه په دنیا کې تیر کړه دنیا او دنیا دنیا او پټه او داده وغه دنیا نه لک سترګې وباسه دنیا تم ګور لیکن دین دنه خراب نه کی. او به خاص کر مناسبت د دې صورت د مخ کې سره داده چې دومره کار الله دی قریش د پاره وکړو غټ دشمن تاسو نه وو ابرهه بشان ظالم تاسو بچیر دا یو ساس کې وینه توي نشو مالونه بلکې دا غینه مالونه د پاتې شو د ډېر غنیمتونو ته پاتې شو سره دا غینه ته بهم لګي او دنیا بس محبت دستا تعجب د پتا باندې. الله فرمایي لا فی قریش تعجب د مینې او محبت د قریشونو یو مطلب دا دی لإلاف قریش تعجب تاسو وکي اے خلکو تاسو تعجب وکي د قریشو د مینا د دنیا سره سره محبت ده. الله به څومره انعامات وکړ بیت الله ول الله ورکړي داغه حفاظت ماغه کوي دا عزت ورکړي سره د دینه دی به دنیا په څنګه اعلان کوي روان دي بسي. لیلا فی قریش تعجب ده تعجب وکي تاسو فمنا محبت د قریشو د دنیا سره ولی کسو کوئی چرے کولی مینا محبت دو دنیا سره سو بچ شده نا بچ شده ده فطرت ده دو دنیا سره بد انسان محبت وی اغا بگٹی زامبا بستر که زکا دا حرام روزان بچ که لیکن دا مینا بدی حتی نرسه چتا پی دا دین نوارا دلتا بے مشکل جوڑی ایلافهم مغامین د دې شوام پکار دا و چې د الله سره مینا کړي و د الله رسول سره مینا کړي و لیکن د دنیا سره مینا وکړه. ایلافهم مغامین د دې شوا رحلت الشتاء والصيف رحله او سفرونو الشتاء د جمع او صيف او د وړي او جمع خلک چې کالو سر په مزوري کې شپه ورځ په مزوري کې نو مطلب هم دا دی چې ټول کالو سره په دنیا په محبت او لالچونه کې تاسو وخت دی عبادت دنه پاتې دی. په جمی کې وته یمن تتلل یمن هم ډېر خپل آباد مل دی او بم لري ډېر خپل په وړي کې وته شام تتلل. به امام مالک وایي چې آیا نه سي معلومیږي چې دا شتاء او صيف جمع وړه او دا اصل کې دوه فصلونه دي کال کې ربيع او خريف دا پسرله او منه چې کم دی دا فرع د تابع ده. قرآن کی تعبیر دینه شوی مخ و کال کې سلور موسمونه دي موسم چوت وي وړه او جمع دی او پسرله او منه دی صحیح دا سلور دي اساسی دو دي چې هغه وړه او جمع دی پسرله او منه دا موقت ډول داغه تابع ده. فليعبدوا رب هذا البيت انسان قریشو ګورې ورته سورۃ د هر یو سورۃ مطلب دا نه چې بارک نازل شوی چې هغه تی مراد نه هغه د وجنه نازل شو لیکن ټول ته خطاب د قیامت پورې. فليعبدوا بندگی خاص کړي رب هذا البيت رب دې کور دا ولی زی وړو چې مزریل روانه او د الله عبادت نه کې د الله عبادت وکا اعجاب د دې وجنه تعجب پکار دا و چې ته عبادت وکې د الله بستا کفالت کوي دارسو رزق د الله ور کوي قانون د الله دا دی ګره چې څومره ته دین د ځان وقف کې هغه نه بدی رزق کی فراخي سہولت بدر باندې زیاتی دا به تجربه من خپل الحمدلله معلومه شوی دا. استاد خیر کړي کی چی کلی د سړی راشي عام ډول لای مسافر سړی چې ډیر اکرام وکینو ډوړې بلو کی ډیر اکرام دیو کې او درې ورځې بیا نور نشي کولای نه کوي طبيعت ته دي لکه چې سړی بستر دی واغسلا ستا اکرام به شروعي
په دغه مدرسو کې ومنګو خلکو به دا ډوډۍ چا به میان چا یو شی پاخ کړي خپل کور نه راوړه او تاله درکې دا ولي دا د الله طرفه څومره چې دین ته ځان وقف کی وقت وقف کی اغون الله ستا فراخبت مال کې امرا ولی په نفس کې دمرا ولی خوشاله وي او د دې مطلب نه چې سړی با دین کا د دنیا کار نه کوي دنیا تجارت بم کې عالم با دنیا کار با کوي نبی اسلام خپل ما تجارت کو نبوت نه مخکې کو کله چې نبی شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې زن مصروف شوم ډیر زیات کوه تجارت زما سره شریک دی ټوټو تجارت به کو ام دغه رنګي ټول ائمه به تجارتونه کول بلا به یو تجارت یو کار خدمت چې کیدا عیب نه دی ګره فخر دی خپل لاس ډوډۍ خوړل لا کمال له خپل لاس باندې دا عیب نه دی مطلب دا چې دین ته ځان وقف کو ولو کو تاسو را ډوډۍ دې سړو خو سینه به ته فراخی زړه به تنگ نه فليعبدوا رب هذا البيت عبادت وکي خاص عبادت وکي د دې کور رب د دې کور ګوري کې تاسو خیال دی بیت الله د چې خلک زیاده بیت الله عبادت خصوص نه کوي بیت الله خو یو د غټو نه جوړه شوی کوټه ده عبادت چې من کو د دغه کور مالک عبادت من کو د دغه کور تعظیم چې کو من د چا د وجنه کو د رب د وجنه کو هغه مونږ ته ویلي چې دسه وکي د رب هذا البيت د کور هغه غټي د عبادت نه کیږي ام دا وجه چې عمر ته هو یورس حجر اسود در علی خلق لو به وجړل ډیر زیات به وتویل چې انی لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر امام بخاری ود زما به کې سل بسل یقین ته چې یو غټي نه چاته zarar ورکولای شي نه نفع لیکن ما الله فی غنبر علیه الصلاه والسلام لیدل او جدي خپل ولې ما خپل لی اتعد وجنه مې دا وکلوي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بل انعام الله ذکر کئی عبادت ولی وکا مشکل انسان استعداد امن کله سره عبادت نشي کولای من نشي کولای بیمنی امن دا لوی نعمت دل لوی نعمت ام دا رنګ فقر او غریبی چې د حد سړی نوځي چې عبادت نه سړی ورانه دین هم سړی هغه پناه غواړي غریبین هم پناه غواړي هغه غریبی چې دین نه سړی وران کی سوال د سړی جوړ کی دسی وخت ما پناه غواړي د الله نه نبی اسلام خپل پناه غوښتله او اعوذ بك من الفقر فقر نه پناه غواړم ځکه سړی وسره به دین هم نشي کولای الله فرمای الذي يطعمهم اغزاد اطعمهم چې طعام ورکړي د خلکو ته ډوډۍ ورکړي دا من جوع دولګینا خېټې د لمړې کلی دي په خېټه مول کړي او تم بیا رزق پسې ګرځي وآمنهم من خوف او امن ورکړي ده من خوف دیرنا یره دي ختمه کړي دا امن راوسته ده امن چې کلهونو عبادت هم کولای شي ارس کولای شي چې امن نه عبادت هم نشي کولای کور کې وای لیکن په کور کې با عبادت پراسته نشي کولای فاتلا بار دا نعمت دی الله موږ طرف نصیب کی خاص کړو ټول مسلمانانو ته موږ د نعمت هغه سره شوی دی او وجم دا زمون خپل ګناه دا ګورخه فبما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس دنیا کې چې څومره فسادونه خوري څومره ظلمونه کې څومره نقصانونه راځي بما كسبت ايدي الناس انسانانو د لاسونو د وجنه انسان ګناه بخپل لاس باندې ځان ته ضرر جوړي